هیواد کې په مذهبي ځایونو بریدونو خلک اندېښمن کړي. په وروستیو کلونو کې پر مذهبي ځایونو د دولت ضد وسلوالو مخالفینو بریدونو ډېرېدا او په هیواد کې د مذهبي جګړو احتمال خلک اندېښمن کړي. روان کال د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پر مذهبي ځایونو بریدونه تر بل هر وخت ډېر شوي. تازه پیښې په کابل او غور کې په جوماتونو کې چاودنې دي چې لسګونه تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د چارو شنونکي وایي دغه بریدونه د سیمې د استخباراتي کړیو کار دی او په دې سره غواړي چې په هیواد کې مذهبي جګړې رامنځته او خپلو شومو اهدافو ته ځان ورسوي. اصلا دښمنان غواړي چې د مختلفو تکتیکونو څخه کار واخلي ترڅو هغوی په افغانستان کې یوه نوې جګړه پیل کړي. د افغانستان کې د مذهبي جګړو دغه ډول چې په مذهبي ځایونو او تکیه خانو او جوماتونو مساجدو باندې بریدونه وشي دا یوه نوې بیلګه ده او دا د زما په نظر باندې په دې کې زیاتره د ګاونډۍ او ځینې بهرنیو هیوادونو استخباراتي شبکې ښکیل دي ترڅو دوی غواړي له دې لارې په افغانستان کې خپلو شومو اهدافو ته خپل ځانونه ورسوي. د چارو ځینې نور کارپوهان بیا په دې اند دي چې له ډېر وخته په هیواد کې د مذهبي جګړو د رامنځته کولو هڅې روانې دي. دوی زیاتوي چې دغه کړۍ په دې کار سره نشي کولی افغانان سره وویشي. افغانان هیڅکله څوک نشي کولی چې بیل کړي او دا د خارجي هیوادونو لکه هر څوک چې نوم یې نشم اخیستی چې څوک دي دا هر کله د افغانستان لپاره د خلکو د بیلتون لپاره د خلکو د ځورونې لپاره لکه شیعه و سني ترک تاجیک یا ازبک یا هزاره دا غواړي د خلک چې د افغانستان خلک یو بل نه سره جدا کړي او د افغانستان خلک هیڅ وخت نشي کولی چې جدا شي. تاریخونو ثابته کړې چې افغانستان یو دی او افغانستان به یو وي او آخره پورې به یو پاتې کیږي. اخوا بیا عام وګړي دا ډول پیښې د پردیو دسیسې ګڼي او په هیوادوالو غږ کوي چې سره یو موټی شي. موږ ټول افغانان په خپلو کې یو یو، موږ باید خپل اتفاق او اتحاد ترلاسه کړو او د بل چا د توطیو د سایسو ښکار نسو. د پردیو د ښکار د لاس علي مه جوړېږئ، ځانونه راویښ کړئ لکه څنګه چې میرویس خان، احمدشاه بابا، احمدالله خان د یو خپلواک او ولس لپاره کوششونه کړي دي. تاسې هم کوشش وکړئ ځان د پردیو د لاس علي مه جوړوئ. پر مذهبي ځایونو بریدونه څه نوې خبره نه ده خو په دې وروستیو کې د دا ډول پیښو په ډېرېدو سره خلک اندېښمن شوي او په چارواکو غږ کوي چې د مخنیوي لپاره یې پوره هلې ځلې وکړي.